ستړي مه سئ ټول ښه راغلی هیله ده چې اونۍ په خیر تېره سوې وي بیا هم د ټولنپوهنې په پنځم بحث کې ستاسو هرکلی کوم زموږ د پیلنیو بحثونو په دوام کې نن د فرانسوي ټولنپوهنې اصلي کرکټر امېل دورکېم بحث دی امېل دورکېم د عمومي پوهاوي یا د ټولنیز پوهاوي ټولنپوه ګڼل شوی دی نن ټول بحث د افکارو په مقدماتو باندې وړاندې کوو او په پای کې به ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایو زموږ ټول د نن ورځې خبرې په دغو برخو راټولیږي د امېل دورکېم د بحثونو وړاندې د ټولنپوهنې تعریف ځکه چې د اګوست کُنت نه وروسته موږ باید پوهېدلي واوسو یا لږ تر لږه وپوهېږو چې اګوست کُنت څه وکړل او څه شی په میراث پاتې شول چې د هغې وروسته امېل دورکېم په هغه باندې رسمي بڼه کار کوي وروسته د دورکېم د زوکړې او د ژوند او بیا یې وروسته ځینې مهم او اساسي مفاهیم چې دی پرې باندې بحث کوي او خپل نظریات وړاندې کوي آخري بحث مو د امېل دورکېم د معرفت ټولنپېژندنه ده چې د ده له نظره پوهه په ټولنه کې منځته راځي او پوهه یو ټولنیزه پدیده ده آخري موارد به مو تحلیلونه وي تاریخي او ټولنیز یا کارکړنیز تحلیلونه چې د ده له نظره اصلا که تحلیل تاسو بدل کوئ ټولنیز پوهاوی درته ممکن کیږي د پایله موږ مخکنیو بحثونو ته په پام سره باید ذهن مو داسې ځای ته راغلی وي چې د ټولنې او د ټولنپېژندنې تعریفونه تشخیص کړو دا اوس څه شی دي موږ خو تر اوسه پورې د مقدماتو او د زمینې بحث وکړ موږ وویل چې اګوست کُنت راغی ویل چې یو علم نوی د مطرح کېدو لپاره میدان لري فرصت لري او خپل تحلیلونه یې وړاندې کړل دی په پوهنتونونو کې ونه منل شو د خپل ټولې هڅې او تمرکز له پوهنتونونو په حاشیه کې وکړ هغه څه چې هغه په میراث پرېښود په کلیاتو کې او په لویو بحثونو کې د ټولنې په هکله مقدمات وو معمولا لیدلوري یې د نورو علمي بحثونو نه رااړول ټولنیزو پدیدو ته چې څومره دا کار وشو کولی د ارزونې او نقد پورې راګرځي اما دورکېم ته چې کوم شی په میراث پاتې شو هغه اثباتي فلسفه ده او یوه مقدمه او زمینه ده د ټولنې د علومو په اړوند چې داسې علوم چې موږ په طبیعت کې د اشیاو او طبیعي پدیدو په رابطه مطرح کولی سو داسې یو علم هم د انسان په رابطه په ټولنه کې مطرح کولی سو هغه هم په دې نظر چې تاسو انسان ټولنیز موجود وګڼئ که انسان غیر ټولنیز موجود وګڼئ بیا یې په رابطه ټولنپوهنه نه مطرح کېږي بیا به کیدای شي نور بحثونه وي مثلا د طب علم یا بل علم بل هر یو چې د انسان په رابطه دی ټولنپوهنه اصلا ټولنه تر دوی وړاندې چې په اګوست کُنت باندې هم اغیز درلودی روسو دی روسو ستر متفکر دی مهم فیلسوف دی او جالب بحثونه یې وړاندې کړي تر دوی وړاندې او په دغه وروستیو پوهانو باندې څه په فرانسه کې څه په آلمان او ټوله اروپا کې په دوی باندې اغیز درلودی دی وایي چې ټولنه د وګړو مجموعه ده لکه څنګه چې تاسو په تېرو بحثونو کې ویل ټولنه د افرادو یو مجموعه ده چې د یو قراردادي نظام تر لاندې یو بل سره د ژوند کولو پیوند لري او دوام پیدا کوي ورسره دا هغه ابتدایي تصورات دي د ټولنې په رابطه کیدای شي تر روسو وړاندې هم همدغه تصور د ټولنې په رابطه مطرح و نن هم د ټولنې تعریف چې پوښتنه کوئ معمولا راټولیږي د روابطو نه جوړښتونو نه افرادو نه دوام نه دغه مفاهیمو نه راټولیږي دا لومړني نظرونه د ټولنې په رابطه چې ورکړل شوي دي د ټولنیز قرارداد په عنوان کتاب کې تقریبا په دغه مفاهیمو متمرکز او د نږدې د ټولنې تعریف تاسو پیدا کوئ او ګورئ ورسره د اګوست کُنت نظر اګوست کُنت هم تر روسو
لږ څه وړاندې په دې هکله بحث وکړ، لږ څه ډېر بحث یې وکړ. هغه فقط کلیات وویل، ویل چې ټولنه د افرادو مجموعه ده، موږ وګړي ګورو ټولنه کې چې دوی یو قرارداد لري، خپل منځي قرارداد لري او د هغه قرارداد په رڼا کې د ژوند د دوام سلسله ورته ممکنه ده. دلته دی لږ څه متفاوت او لږ څه ژور له افرادو لږ اخوا تېرېږي. ټولنه له وګړو منځته راغلې. په پای کې کېدای شي په دې هکله باندې پوښتنې ولرئ چې هغه حل کوو. له وګړو منځته راغلې ده. اما په ادامه کې د افرادو نه منځته راغلې همدا اغېزې چې ورته وروسته کې ټولنه وایو، دا له افرادو مستقله شوې ده، بیا بېله شوې ده ترې او خپلواکه شوې ده او په نورو باندې اغېز لري، په نورو انسانانو اغېز لري، په نورو وګړو، په نورو اشیاو، په نورو تعاملاتو باندې اغېز لري. دا دویم. او دریمه مسله ټولنه د شته انسانانو نه وړاندې، یعنې موږ چې کوم څوک ګورو په اوسنۍ ټولنو کې همیشه خپل دغه موږ چې په کوم تاریخي زمانو کې ژوند کوو، مخکینیو انسانانو منځته راوړي، د هغوی نه خپلواک شوې ده، موږ د هغې تر تاثیر لاندې واقع یو. په دې خاطر موږ ټولنه کې یو، په دې خاطر ټولنیزو جوړښتونو کې یو، په دې خاطر د ټولنې په فضا کې یو. بناء د دې له نظره ټولنه د افرادو په لاس یا د افرادو یا د وګړو په شتون منځته راغلې ده، خپلواکه شوې ده او په نسلونو باندې اغېز لري. اصلا کوم شی چې د اګوست کونت له نظره دوام پیدا کوي په تاریخ کې ټولنه ده، نه انسانان. دقت کوئ، کوم شی چې په تاریخي لحاظ دوام کوي د اګوست کونت له نظره هغه ټولنه ده، افراد دوام نه کوي. افراد یو تاریخي مقطع کې پیدا کیږي او بیرته یو څه لسیزې وروسته تاریخي مقطع کې بیرته له منځه ځي. هغه څه چې د دوی نه په ټولنیزه فضا کې پاتې کیږي هغه همغه ټولنه ده، همغه جوړښتونه دي، قالبونه دي، روابط دي، اغېزې دي، شکلونه دي، یا بل هر نوم چې تاسو ورته کېږدئ چې وروسته بیا تشخیصیږي. دا د اګوست کونت هڅه ده. بنا تاسو که ټولنه په دې تعریف په نظر کې ونیسئ، د هغو جوړښتونو دقت وکړئ، د هغو جوړښتونو چې د انسان نه مستقل دي، باندې دي او خپلواک دي او په انسانانو اغېز لري، د هغو مطالعې ته ویل کېږي ټولنپوهنه. د دې بحث په رڼا کې ټولنپوهنه هغه علم دی چې په ټولنه کې منځته راغلي، د افرادو له خوا نه منځته راغلي بیلګې، شکلونه، قالبونه، قواعد او اصول، همغه د پدیدو خپلواکي چې په نورو نسلونو تاثیر کوي، د همدغې مطالعې ته ویل کېږي ټولنپوهنه. یا په یو بله اصطلاح ټولنیزو پدیدو مطالعې ته ویل کېږي ټولنپوهنه. دا هغه ابتدایي تعریفات دي چې په پیل کې ورسره مخ یو او مني. اما امېل دورکېم دا تعریف وړاندې کوي. امېل دورکېم وایي چې ټولنه د انساني ډلو یا ډلګیو مجموعه ده چې نسبتاً پایدارې یا دوامدارې اړیکې باندې ولاړ دي او یو نظام کې دننه واقع کیږي او ممکن دي. دوی که تاسو دقت وکړئ په تعریفونو کې د ژان ژاک روسو نه تر دې خواته چې راځو، هڅه دا کیږي چې ټولنه د انسانانو نه د باندې تعریف کړي او افراد په ټولنه کې ټولنې ته مجبور وښیي. او دا هڅه ټوله په همدغه ده، دا تعریفونه ټول همدغسې دي. دې تعریف کې چې تاسو ګورئ وایي چې د انسان نه بهر د باندې د نظام یا ټولنیز جوړښت یو پایداره سلسله ده چې انسانان پکې راځي او عمر تېروي او وفات کېږي بیرته. دغه ته ټولنه ویل کېږي یا د دغې مطالعې ته ټولنپوهنه ویل کېږي. نو بناً دا کوششونه په دې معنا دي چې د فرد نه راووځي، ټولنه په یو ساختار او جوړښت کې مطالعه کړي. نن زموږ خبرې د امېل دورکېم د بحثونو او ابتدایي نظریاتو په رڼا کې راڅرخي ټول تر پایه. اوس ټولنپېژندنه څه ده؟ کله چې موږ وایو ټولنه له ډلو جوړه ده او د ډلو هغه د چلند قواعد چې یو بل باندې تاثیر لري له دې منځته راغلې ده او له افرادو ورهاخوا اوسېدلی شي، افراد کولی شي له منځه لاړ شي، دا پاتې شي. بناً د ټولنپېژندنې تعریف هم روښانه کیږي. د بنسټونو او ټولنیزو پدیدو علمي مطالعه ده. زه فکر کوم په دې تعریف کې همدغه دوه درې مهم عناصر موجود دي. په دې خاطر چې دوی د اثباتي فلسفې تر تاثیر لاندې دي، باید ټولنه علمي مطالعه شي. دا یو. دویم، د هغو ټولنیزو ډلو، افرادو او جوړښتونو چې یو بل باندې اغېز لري او د قواعدو په صفت پیژندل کیږي په ټولنه کې، د هغو مطالعه ده، علمي مطالعه، یعنې همغه اثباتي مطالعه ته اشاره ده.
بناً ټولنپېژندنه لږ تر لږه د دغو تېرو بحثونو په رڼا کې موږ دومره وپوهېږو ټولنپېژندنه یعنې هغه علم چې د ټولنې هغه پدیدې چې د انسان نه نسبتا خپلواکې دي د یو فرد له واکه وتلي دي ولې پرې باندې حاکم دي د دغو پدیدو مطالعه ده روښانه ده تر ځایه دا امېل دورکېم دی دورکېم د فرانسوي ټولنپوهنې تر ټولو ستر او اغېزناک شخصیت دی دا تر اګوست کونت وروسته احتمالا که زه اشتباه ونه کړم دی د اګوست کونت د مړینې په کال یا یو کال ترې وړاندې پیدا شوی دی د ټولنپېژندنې ابتدایي او د منځته راتلو او د لومړنیو مفاهیمو مطرح کولو صلاحیت یا افتخار خو اګوست کونت سره دی ولې په رسمي بڼه چې څوک پېژندل شوی دی چې د پوهنتون استاد دی اولین استاد د ټولنپوهنې دی هغه امېل دورکېم دی دورکېم په فرانسه کې زیږېدلی د اپریل په 15مه کال 1858 اپینال د فرانسې او فکر کوم د آلمان سره څنګ کې په سرحد سره نږدې یوې سیمه کې دی د کوچنیوالي نه تر مرګه پورې په دوو مشخصو جګړو کې د ده ژوند تېر شوی دی هم د کوچنیوالي لومړني کلونه هم د عمر د پای کلونه د ده د زوکړې وروسته 12 کاله وروسته یا 11 کاله وروسته دریم ناپلیون د فرانسې له پروس سره د جګړې اعلان کړی دی په تاریخ کې چې چا مطالعه کړې وي 18 کال کې فکر کوم د ده کوچنیوالی په هغه جګړه کې 10 کلنۍ 11 کلنۍ 12 کلنۍ په هغه جګړه کې په هماغه فکر او خیالاتو کې تېر شوی دی بنا دی خپله هم د دې وضع ته متاثر دی یو بل جنګ په ژوند کې چې تېر شوی دی او ډېر بد تېر شوی دی هغه لومړنۍ نړیواله جګړه ده چې په 1914 کې د فکر کوم که زه اشتباه ونه کړم ښه دی بیرته مړ شوی دی په 15 د نومبر 1912 د اول جهاني جنگ په وروستیو کلو کې 18 پورې دوام وکړ که 19 پورې 950 کلنۍ کې مړ شوی دی مغزي سکته یې کړې او په دې خاطر چې د ده زوی هم آندره په لومړي نړیوال جنګ کې وژل شوی دی دی 2 کاله که یو کال د هغې نه ډېر زیات متاثر دی او شخصي ژوند یې ډېر پاشېدلی دی هر څه یې ویل چې ځان په مطالعې مصروفوم او زده کړه کوم او څېړنه کوم لیکنه کوم ولې هېڅکله یې ونه شو کولی چې خپل هغه د کورني رنځ یا د زوی د رنځ نه ځان خلاص کړي تر څو چې عمر خپل له لاسه کې ورکړ مونپارناس کې د فرانسې په پاریس کې ښخ شوی دی اما د ده مهم بحثونه د ده په رابطه د ده زده کړه او د ده موقف او شخصیت دی زمینه د ژوند زمینه یې د مذهبي یهودي کورنۍ په یوې یهودي کورنۍ کې زیږېدلی دی چې هغه د یهودي مذهب فقها دي او فقیهان دي د یهودي مذهب د احکامو په رابطه بحثونه کوي وروسته د زده کړې په کلونو کې لومړنیو 10 کلونو کې دی مذهبي پاتې کېږي مذهبي زده کړه کوي تر 12 کلنۍ او 14 کلنۍ پورې د یهود او نور اروپایي مذاهبو عمومي مطالعه کوي مثلا تلمود د یو کتاب دی عهد عتیق په دغو باندې تمرکز کوي او زده کوي او لولي یو وخت د یوې مېرمنې چې د ده ښوونکې وه د هغې تر تاثیر لاندې کاتولیک مذهب ته علاقه پیدا کوي یو څو میاشتې کاتولیک شوی وي او په وروسته کې بیا تر هغې هم نور اوړي مذهب نه لا ادري معنا باندې پوهېږئ چا لوستی لا ادري عربي کلمه ده نه پوهېږم لا ادري زه نه پوهېږم دې ته ویل کېږي دا یو ګرایش دی نن په اروپا کې هم شته په ډېره نړۍ کې هم شته چې د مذاهبو د مذهبي مسایلو مهمو مسایلو او بنسټیزو مسایلو په رابطه مطلق او ځانګړی ځواب نه لري او هیڅ ځواب دوی نشي قانع کولی بناء دوی قانع په دې دي چې موږ نه پوهېږو نشي کولی حکم وکړي چې نشته څه نشي کولی حکم وکړي چې دا غلط دي نشي کولی حکم وکړي چې دا صحیح دي بناء دا یو ګرایش دی د دې چې نه پوهېږم واله ورته ووایو
یعنې هغه کسان چې په دغه قطار کې واقع دي دوی وایي چې موږ نه پوهېږو او په دې هکله باندې سر بحث نشو کولی، نه ثابتولی شو نه ردولی شو، مذهبي بنسټیز بحثونه. دی تر پای پورې بیا لا ادري پاتې شوی. نور زده کړې په پاریس کې په لوګران کې کړي دي، بیا ایکول نورمال مرکز ته یا پوهنتون ته ورغلی دی، هلته یې زده کړې کړي دي، هلته هم 2 وارې کانکور کې ناکام شوی، 3م ځل کامیاب شوی. اما وروسته یې ډېر متمرکز مطالعات کړي او ځانګړی ټولنپوه ترې جوړ شوی دی. فکر ونه کړو باید چې لوی خلک نه دي ناکام شوي، ښه ناکام شوي. داسې د ده لومړني کلونه او د عمر نیمایي برخه، څه کمه نیمایي برخه د ښوونې او روزنې په سلسله تېر شوی. دته د اخلاقو معلم ویل کېده او کار یې چې کوو، یو وخت وزارت د معارف کې د فرانسې کار کوو، د ښوونې او روزنې په وزارت کې مشاور و، ټولنپوهنیز مشاور. او وروسته د فرانسې لپاره د ټولنپوهنې د تعلیمي او تربیتي ټولنپوهنې طرحه او برنامه جوړوله چې کوم ډول نسلونه وروزو، کوم ډول تربیه کو، د دې تخصص درلود. اصلا لاروی دی د اثباتي فلسفې، هماغه چې تر دې وړاندې اګوست کونت منځته راوړې وه یا هغه پورې منسوبه ده چې هغه منځته راوړې ده. اثباتي فلسفې په رابطه هم بحث کړی و. صحیح دی، محض علمي روش دی چې ویل کېږي هر څه باید د باندې په واقعي بڼه مطالعه شي، ځانګړې او مستقله مطالعه شي، د څېړونکي د عواطفو، تمایلاتو او له دو د باندې مطالعه شي. دی هم د همدې روش، د همدې علمي روش پلوی و. په 1888 کال کې د فلسفي درسونه پیل کړل په پوهنتون کې او په دې خاطر چې د ټولنپوهنې بحثونه نه و مطرح په دغه معنا په پوهنتون کې، دی د فلسفې استاد شو او د فلسفې درس یې ورکوو. 6 یا 7 کاله وروسته یې وشو کولی د ټولنپوهنې بحثونه مطرح کړي او د خپلې دکتورا چې د ډاکټرۍ تیزس یې دی ټولنیزه کارویشه. زه نه پوهېږم کارویشنه سم راځي که کارویشه راځي، ادبیاتو پوهنځي درته ووایي، تقسیم کار. بحث یې دا و چې دې لپاره موږ مکمل یو لیکچر لرو چې د ځانګړی کتاب دی چې یو ټولنه کې چې کله کار کوم ډول ویشل کېږي یو ځانګړی ټولنیز نظم ورسره منځته راځي. د کار د ویشل له لارې ټولنه بدلېدلی شي یا یو ټولنه نوي کېږي هغه مهال چې کار پکې ځانګړي ډول سره وویشل شي. په همدې باندې د خپل پی ایچ ډي وکړه او له دې وروسته دی د ټولنپوهنې متخصص وپېژندل شو او په ادامه کې دی د خپلو بحثونو په د دکترا نه وروسته د خپلو بحثونو په وړاندې کولو کې ځینې احتیاط او ځینې دقیق موضوعګیرۍ یا دریځونه یې غوره کړل. هغه دا و چې د خپل بحثونه د مارکس، کارل مارکس نه چې همدغه کالونو کې همدغه وختونو کې مطرح و، د ماکس ویبر چې همدغه دوره کې د سره بیخي هم دوره دی، څو کاله وروسته د نه مړ شوی دی که یو کال وروسته مړ شوی دی، د دوی نه خپل بحثونه بیل کړي. ټولنپوهنه اصلا 3 اصلي کرکټرونه لري. یو کارل مارکس دی، نه پوهېږم څومره ورسره بلد دی، یو ماکس ویبر دی المانی او یو هم امېل دورکېم دی، که څلورم وي ورسره اګوست کونت دی چې تېر بحث کې مونږ ویلی دی. ځینې دا 4 اصلي کسان بولي، ځینې 3 مطرح کوي. دا 3 اصلي کسان دي چې دوی په علمي ډول سره طرحه او نظریه او موضوع روش او هدف د ټولنپوهنې تعقیب کړی دی. په هر حال مارکس په هکله باندې هم کېدي چې په دغه باندې صدق ونه کړي. اما دورکېم د دغو 3 کې اول ویبر بیا دورکېم هغه 2 ټولنپوهان دي چې مشخصا د ټولنپوهنې په عنوان باندې کتابونه لیکلي، څېړنې کړي، ادعا یې مطرح کړي او ثابته کړې ده په یو معنا سره. ښه، دورکېم د دغو 3 اصلي کسانو نه یو دی. په کلاسیکه ټولنپېژندنه کې موږ نشو کولی ټولنپوهنه باندې پرته له دورکېم وپوهېږو. ځینې مهال داسې کېږي چې کله د کلاسیکې ټولنپېژندنې بحثونه مطرح وي د دوی په رابطه د دوی د مفاهیمو په رابطه لیکچرونه وړاندې کېږي، ځکه دوی چې کوم ډول مفاهیم هماغه وخت غوره کړي وو د هغه مفاهیمو په رڼا کې په ځانګړي ډول سره ټولنه معرفت د ټولنې په رابطه معرفت منعکس کېده او یو ځانګړې پوهېدنه ورسره ممکن کېده. او دا ډېر اساسي او ډېر مهم په دې و چې په هغه مهال کې هغه شرایطو کې چې د ټولنپوهنې مستقل علم نه دی منل شوی، یو کس ترې راځي دفاع کوي ترې
پوهنتون کې ورته څوکۍ جوړوي او بحثونه یې مطرح کوي، دفاع ترې کوي او نظریې مطرح کوي. بناء دی کېږي د ټولنپېژندنې په رسمي معنا سره اولین استاد او د ټولنپېژندنې د کلنۍ لومړنی ایجادونکی، منځته راوړونکی او اولینه څوکۍ په پوهنتون کې د ټولنپېژندنې د پورې مربوط کېږي. دی اوس په دې معنا په تاریخ کې زموږ د ټولنپېژندنې لومړنی کس دی چې په فرانسه کې خپل بحثونه وړاندې کړي دي او مطرح کړي دي. تر دې ځایه د ده په رابطه موږ په هغه کې یو په مقدماتو کې او د باندې بحث دی څه کوي. اما د ده فکري مفاهیم څه دي؟ ځینو چې د دورکېم پېژندنه کړې او څېړنه یې کړې ده دوی وایي چې دورکېم اصلا په دریو شیانو مصروف دی تر پایه پورې خپلو ټولو کتابونو کې. هغه درې اساسي مضامین چې د ده فکري مضامین دي، یو دا دی چې په کلونو کلونو کوشش کړی دی چې جامعه شناسي یا ټولنپېژندنه یو ځانګړی علم مطرح کړي، د نورو علمونو نه یې رابېل کړي. اګوست د ده انتقاد په اګوست کونت باندې دا دی، خبره یې دا ده چې اګوست کونت ونه شو کولی ټولنپېژندنه له فلسفې رابېله کړي. هغه اوس هم راغی ورته ټولنپېژندنه یې وویلې ولې اثباتي فلسفې باندې تمرکز وکړ چې هغه خپله فلسفه ده اصلا نه ټولنپېژندنه. د یو بل له روانپېژندنې یې نشي بېلولی. ده کوشش وکړ چې رواني تحلیل او ټولنیز تحلیل یو بله بیل کړي. رواني تحلیل دا دی چې تاسو خپله فرد او د فرد حالات پام کې نیسئ او ګورئ چې څنګه دا متاثر کېږي یا څنګه تاثیر کوي یا څنګه روان دی. اما ټولنیز تحلیل دا دی چې تاسو د وګړي یا د یو فرد ټولنیز هویت، اړیکې او په کومو جوړښتونو کې چې د یو واقع ده هغه پام کې نیسئ. د نورو سره یې په رابطه کې مطرح کوئ. بیا وایئ چې مثلا دا فرد څنګه دی. روانپوهنه به کېدای شي د یو فرد موفقیت یا بریالیتوب د ده د حالاتو په تناسب او تعادل کې مطرح کړي. اما ټولنپېژندنه د یو چا بریالیتوب یا موفقیت یا لږ تر لږه په دغه معنا سره یو بحث د مطلوب انسان د ټولنې او د نورو سره په اړیکو کې مطرح کوي. یو څوک څومره سالمې متوازنې اړیکې د نورو سره لري، څنګه په خپل ټولنه کې د ټولنې د معیار سره برابر تر ټولو غوره شخص دی او ټولنې سره تر ټولو غوره چلند ترسره کوي او انجاموي. اول کوشش دا دی د ده له نظره چې د دوی چې د اګوست کونت په هکله خبرې کوي، د امېل دورکېم په هکله، چې د ده ډېر کوشش اول دا و چې جامعه شناسي له نورو بحثونو بېله کړي او دا کار یې وشو کړی. قضاوت پرې دا دی چې دا کار یې وشو کړی. ویې شو کولی چې ټولنپېژندنې ته مضمون او موضوع تعریف کړي، ویې شو کولی د دغه علم روش ورته ځانګړی کړي، تعریف کړي او هدف یې بېل کړي، د فلسفې رابېل کړي او استدلال پرې وکړي چې فلسفه د دغه موارد بحث کوي په دغه روش، اما ټولنپېژندنه د دغه مضامینو بحث کوي په دغه روش. بناء د دوه بېلې فضاګانې دي او بېل علوم دي او ټینګار دا دی چې ټولنپېژندنه یو علم دی. دا اول. بل بحث د ده دا دی چې فردیت یا وګړواله یا وګړیتوب د وګړیتوب ودې ته یا پرمختګ ته یا منځته راتلو ته ټولنیز زمینه مساعده کړي او په رسمیت یې وپېژني. ځینې وخت تصورات دا دي چې دا په ادامه کې بیا وایم، تصورات ځینې وخت دا دي په ټولنو کې معمولا خصوصا په سنتي ټولنو کې او کلاسیکو بحثونو کې دا دي چې هر کله چې افرادو په یو ټولنه کې یوازې د خپلې ګټې لپاره عمل کوو، ورو ورو دا تصور پیدا شوی چې ټولنه نور بحران سره مخ کېږي، وضعیت نور بدیږي او بتریږي، ځکه هر یو کس فقط خپله غمه لري او هر یو کس فقط خپل شخصي او فردي نفع او ګټې او مسیر ته ګوري. فقط هر یو کس پرته له دې چې نورو ته پام وکړي خپله لاره وهي، هېڅ سر نه پورته کوي، نورو ته نه ګوري، د نورو برخې پایمالوي تر څو خپله برخه ترلاسه کړي. دغه بحثونه په دې بڼه مطرح کېدل چې ټولنه خطر سره مخ ده، ټولنه له منځه ځي، ګډ ژوند خرابېږي. په یو معنا سره فردیت یا دغه وګړواله په یو معنا سره کېدلی شي دا کار وهم کړي، یعنې هغه ټولنه کې چې کورنۍ نن له منځه تللې ده هلته خو همدغه فردیت ډېر قوي شوی دی. په ځانګړي ډول سره دغه وګړواله یوازېتوب او یوازې شخص مطرح کېدل او خپله د خپل ځان لپاره کافي ګڼل کېدل، په خپله دغه ډول پوهېدنه یا دغه ډول کوشش یا دغه ډول دریځ کولی شي په ټولنې منفي تاثیر وکړي. اما امېل دورکېم چې کوم موضوع کې واقع و، د ټولنې ته یو نوی بحث وړاندې کړ. ده وویل چې فردیت د منځته راشي،
فردیت دې منځته راشي او فردیت دې موجود وي، دا وګړواله دې موجوده وي، ورسره اندېښمن کېږئ نه. ټولنه له منځه نشي وړلی. ټولنه له مخکیني نظم نه، له سنتي نظم نه یو نوي نظم ته وړي، یعنې د ټولنې یو بله بڼه منځته راځي، له منځه نه ځي ورسره. تاسو دې ته مه خفه کېږئ. کېدلی شي ستاسو ارزښتونه، ستاسو معرفت یا ستاسو پوهېدنه او ستاسو تجربه له منځه لاړه شي. کېدلی شي ستاسو باورونه له منځه لاړ شي، ځکه تاسو به فکر کوئ چې تر ټولو ډېر ښه او ثابت او دقیق او دوامداره د ټولنې وضعیت هغه دی چې موږ تصور کوو. اما دا د فردګرایي یا د وګړوالي منځته راتګ کېدلی شي دا باورونه له منځه یوسي. ولې دا په دې معنی نه ده چې ټولنه ټول له همه پاشي او له منځه ځي، بلکې ټولنه یو نوي نظم ته ورځي او یو نوي وضعیت ته ورځي چې دا هم په یو خپل کتاب کې د په بشپړه توګه مطرح کړ او په باندې بحث او خبرې وکړې. بل بحث د کار په هکله یوه څېړنه وه او په هغې کې د ټولنې نوی نظم مطرح کړ. دی مفصل یو بحث لري، یو کتاب دی د ده چې موږ راتلونکو لیکچرونو کې د لرو. کار څنګه په ټولنه کې ویشل شوی او ټولنې څنګه وګړو ته خپل نیازونه وړاندې کوي، خپلې اړتیاوې چې دا خلک رفع کړي. افراد راځي د ټولنې ضرورتونه رفع کوي، وایي موږ کار وکړ، زه دنده لرم، زه وظیفه لرم، زه دغه یو رول لرم. اصلا تاسو څه کوئ؟ له دغه نظره تاسو د ټولنې اړتیاوې پوره کوئ او فقط فکر کوئ چې موږ دوام کوو ورسره، زه خپله پایم، ځکه کار کوم، ډوډۍ پیدا کوم، شخصیت پیدا کوم، هویت پیدا کوم، مثلا خپل ځان د پرمختګ مسیر کې تعقیبوم. اما اصل بحث دا دی چې ټولنه دوام کوي در سره، تاسو نه. تاسو ټولنه لپاره کار کوئ، ټولنه نظم اخلي، ټولنه یو وګړی ورته یو ضرورت ورته رفع کوي. هغه چې ضرورت رفع کېږي هغه ټولنه ده، هغه چې پاتې کېږي هم له تاسو وروسته ټولنه ده. بیا تاسو بیرته ځئ. دغه موضوع ده، هغه زاویه دی، هغه دا ده، د بحث زاویه دا ده. موږ نشو کولی د ټولنې سره ځان مواجه کړو د قانون له لارې، د عرف له لارې، د رسوم او عنعناتو، د آدابو له لارې، د رواجونو له لارې موږ بیرته لارې ته راولي. دا ټولنه ده چې موږ بیرته لارې ته راولي. د ده بحث هم دا و. نوی نظم په دې معنا چې صنعتي کېدل د یوې ټولنې، یعنې د کار بدلیدنه او نوي کېدل کولی شي یو نوی نظم منځته راوړي او د نوي نظم په تعریف کې ژوند بدلیږي، ارزښتونه او باورونه ممکن بدل شي، ټول د کلچر او د کلتور مهمه برخه کېدلی شي بدل شي او ځان عیار کړي د یو نوي نظم دوام ته. دا نوی نظم د ځینو پخوانیو شته فرمولونو په ناکامېدو کې منځته راځي چې هغه فرمولونه نشي کولی د اوسنیو پوښتنو ځواب ووایي او زموږ ستونزې حل کړي یا د ټولنې اوسنۍ ستونزې حل کړي. او ځینې وخت د نوښتونو له وجې راځي چې فضا نوي شوې وي، د کار نوې بڼه مطرح شوې وي، منځته راغلي وي، وسایل او د ژوند توکي بدل شوي وي. په دغسې یو صورت کې هم ټولنه بدلیږي او نوی نظم اخلي. صنعتي کېدل د اروپا په همدغو پیړیو کې، په همدغو کلونو کې او په همدغو دورو کې چې دوی په باندې بحث کوي، د نوي نظم منځته راوړل دي او د نوي نظم منځته راتګ دی. نوی نظم چې کله موږ وایو، د ټکنالوژۍ مسله ډېر روښانه مثال ده. هغه ټولنه تاسو تصور کوئ چې ټکنالوژي پکې نشته، هغه ټولنه بیا تصور کوي چې ټکنالوژي پکې شته. فوق العاده دوی دوه ډوله نظم لري، لږ تر لږه. دا مثال ډېرو ټولنو کې تاسو کولی شئ، له نورو اړخونه هم مطرح کوي، ولې د ټکنالوژي په هکله باندې ډېر څرګند دي. دوه ډوله نظم لري، یو نظم ډېر تخنیکي دی، ډېر پیچلی دی، ډېر دقیق دی، ریاضیکي دی، اساسي دی او آني دی، ژر ترسره کېږي، ټکنالوژیک. ټول خلک ثبت دي، ټول خلک شبکه کې وارد او داخل دي، ټول خلک کنټرول کې دي، ټول خلک معلوم دي چې څوک د کوم مسیره چیرته ځي. صحیح دی. د ټکنالوژي ټولنه همدغسې ده. اما که تصور ولرئ چې 500 کاله شاته ځو، ټکنالوژي په نامه څه نه پېژنو او دغه الکترونیکي روابط نشته، هلته یو بل نظم حاکم دی. هلته د انسانانو، د افرادو تر ټولو ډېرې زیاتې مهمې تجربې دا دي چې خپل محیط او ماحول کې څو کسان وپېژني. اما په ټکنالوژیکي نړۍ کې د نړۍ بېلابېل شخصیتونه، افراد، وګړي، رسنۍ، بنسټونه ټول پېژني، ټول خبر دي چې همدا اوس د نړۍ په کوم ځای کې کوم بنسټونه شته، کوم ډول فعالیتونه کېږي، څه کوي، ورسره اړیکې نیولی شي، بحث کولی شي. دا بېل نظم دی چې راغلی دی او وارد شوی دی. صنعت کولی شي ټولنې ته بېل نظم راوړي او راوړي یې. ښه، د ځینو په باور د امېل دورکېم
اصلي فکري مضمونونه دغه درې دي. د ده ټولې خبرې په همدغو دریو مفاهیمو په همدغه درې ډوله فکرونو متمرکز دي. لومړی همدغه درې لږ توضیح کړو. اول کوشش دا دی چې ټولنپوهنه له نورو علومو بیل علم دی که نه دی. تر هغه وخته پورې په دې خاطر چې مخکینۍ زمینې د اګوست کونت سره اړوند ډېرې مرزونه یې ورته ډېر روښانه نه وو تشخیص شوي او په دې بڼه باندې نه وو وضع شوي چې تر دغه ځایه پورې دغه علم دی له دې را دې خواته ټولنپېژندنه ده. لکه نن چې موږ ځینې بحثونه لرو په تصامیمو کې چې کینئ بحث کوئ، په جلسو کې چې کینئ علمي جلسو کې چې بحث کوئ، تاسو د پدیدو مرز روښانه کولی شئ. مسله څه ده؟ دا مسله ده، دا فلاني علم پورې مربوط کیږي، هلته یې وڅېړئ. متوجه یاست؟ صحیح ده؟ دا مدیریت پورې مثلا مربوط کیږي، دا روانپوهنې پورې مربوط کیږي، دا په تعلیم تربیه پورې مربوط کیږي. یعنی مضامینو ځان ته یا مفاهیمو یا فکري سوژو ځان ته خپل ډګر پیدا کړی دی، خپل دهلیز او کانال پیدا کړی دی، همالته مطرح کیږي. د ټولنې علم او د ټولنیزو پدیدو چې یو بل پورې اړوند د انسانانو یو بل پورې اړوند وضعیت نه منځته راځي، د هغو پدیدو مطالعه چیرته کیږي او څنګه کیږي. لکه څنګه چې روانشناسي په همدغه 18مه 19مه پېړۍ کې د فلسفې سره ګډه وه، جامعه شناسي هم ګډه وه همداسې. ویلیام وونت روانپېژندنه له فلسفې بېله کړه. هغه راغی وویل چې روانشناسي د مضامینو او د سرحدونو او د مرزونو په هکله لږ دقت که وشي دا د فلسفې بیل علم دی. فلسفه بل شی ده. نن خو بیا لا بحثونه دا هم دي چې فلسفه علم نه دی، لا بیخي فلسفه علم نه دی، دا بحث هم شته. ټولنپېژندنه هم همدغسې تر روانشناسۍ وروسته د امېل دورکېم په واسطه بیله شوه او دا تفکیک یې وکړه چې دقیقا دغه مطالب او دغه موضوعات په فلسفه کې په باندې بحث نه کیږي. د انساني اړیکو په جوړښتونو باندې فلسفه کې بحث نه کیږي چې موږ کوم ډول جوړښتونو کې واقع یاستو چې دا چلند کوو. موږ یو د بل په رابطه باندې خاص چلندونه کوو. کله چې له ځان سره یاستو یو ډول، کله چې آینې سره درېږو چې بل څوک نشته بل ډول چلند کوو که نه. شخصي یو که نه، خپل ځان ته یو. آینې مخکې درېږو، خپل سر صورت ته ګورو او د ځان په رابطه کې داسې قضاوت وکړو، فکر وکړو، ځان عیار کړو، منظم کړو، فکر وکړو چې آینه باید خاموش ده، محیط شی نسته او زه فقط زه خپله یم، زه کولی شم زمزمه وکړم، سندرې ووایم، ځان کوږکین کړم، آینې مخې ته هر څه وکړم. اما دغه ټول له یو نظره اجتماعي دي. تاسو د ټولنې لپاره بیرته ځان برابروئ. تاسو نظم اخلئ په دې خاطر چې نورو خلکو سره مخ کیږئ. آینه باید تاسو ته ووایي چې تاسو په دې خاطر چې په یو اړیکه کې واقع یاستئ، په یو جوړښت کې واقع یاستئ، نشئ کولی له دې مسایلو پام وغورځوئ. دا فردي نه دي، دا یوازې شخصي نه دي. تاسو له دې پام نشئ غورځولی، بلې خواته پام نشئ کولی، عادي نشئ ګڼلی، چې بیا پوسټ مدرنیزم کې دا بحث بیل دی. ده وویل چې ټولنپېژندنه خپل فورمولونه لري، په خپلو فورمولونو ولاړه ده، خپلې نظریې درلودلی شي په دې خاطر چې خپله موضوع لري او دا موضوع د مستقله ده له نورو علومو سره ګډه نه ده. لکه مخکې مې چې وویل د روانشناسۍ مثلا همداسې نن د انتروپولوژۍ بحثونه دغه هم بېل موضوع لري، ټولنپوهنې سره ټولنپېژندنې سره ګډ نه دي. د دغې پېژندنې تر څنګ په دغه لړۍ کې چې تاسو ګورئ ډېر زیات علوم دي چې ویشل شوي دي، ډېر زیات. په خپله دننه په همدې کې چلند پېژندنه چې هغه هم د ټولنپېژندنې بحثونو پورې اړوند دي، د انسان چلند پېژندنه یا ایډیولوژي چې تاسو پېژنئ که نه، فکر پېژندنه، دغه ټول مفاهیم د دې همدې نه وروسته مطرح شوي دي او ډېر زیاته پراخه شبکه یې منځته راوړې ده او هر یو علم په خپله حوزه کې مستقل شوی دی. یو کوښښ د ده دا و او دا ډېر د ټولنپېژندنې لپاره ډېر منظم او ګټور کوښښ و او موږ د ټولنپېژندنې په دوام کې د امېل دورکېم د بحثونو مدیون یاستو، د ده د هڅو مدیون یو. دویم بحث دا دی چې فردیت یا وګړواله. دی وایي چې که زه وشم کولی دا ښه توضیح کړم، ټولنه
د ټولنې یوه برخه د انسان د وګړي په وجود کې دننه ده، په یو کس کې ده، او همداسې دا یو کس په ټولنه کې دی. ټولنه او وګړي یو بل سره مشترک حالات لري، مشترک افکار لري، مشترک باورونه لري، او په دې خاطر یو مشترک شعور او مشترک وجدان منځته راځي، ګډ وجدان. موږ چې عنوان ورکړ پیل کې چې امېل دورکېم د ټولنیز پوهاوي ټولنپوه دی. دی وایي زما او ستاسو د ټولو هر یو کس په ذهن کې ځینې مشترکې پوهېدنې شته، ځینې مشترکې پوهېدنې شته چې دا ټولنه یې موږ ته راکوي، ټول ته مشترک. دغه مهم دي، هغه چې تاسو فردي لرئ هغه نه دي مهم. مثلا ډېره جالبه خبره ده، دا مثال ډېر جالب دی. وایي چې تاسو یو پدیدې سره مخ کېږئ او درک کوئ یې، عین هماغه درک چې تاسو د دې پدیدې نه لرئ. مثلا پیښه وشوه د باندې بازار کې، ترافیکي پیښه وسوه، یو قضیه مو ولیده، پیښه ده، یا تعداد کسان راټول شوي دي، ځینې ژوبل دي، ځینې روغ دي، ځینې فیصله کوي، ځینې ننداره کوي، ټول یو مجموعه جوړه ده. تاسو چې کوم درک د دې وضعیت نه لرئ، د دې ټولو پیښې نه عین درک کېدلی شي بل څوک ونه لري، هماغه کسان چې ټول همالته دي. تاسو خپل دغه درک نشئ انتقالولی بل ته، هغه احساس دی، هغه هماغه فردیتوب دی ستاسو، هماغه وګړواله ده ستاسو چې بیل دی، د هر یو انسان بیل دی. اما تاسو کولی شئ یو بل کس د همدې پیښې سره مخ کړئ چې د دغې پیښې نه هغه هم یو درک ولري، هغه هم درک ولري. هغه درک بیا شخصي دی، هغه یې نشي ویلی، درک شخصي دی. اما هغه هم یو درک د دې پیښې نه وکړ، تاسو هم وکړ. هغه چې په تاسو کې مشترک دی هغه ټولنیز درک دی چې تاسو هم لرئ، هغه هم لري، او د بحث او بیان وړ دی. هغه چې د بحث او بیان وړ نه دی او مشترک نه دی، نه شي شریکولی، نه شي بیانولی، نه شي ویلی، هغه شخصي دي. بناء فردي لحاظ معرفت د تعداد د انسانانو پورې مربوط دی. څومره کسان چې شته ده هماغه ډوله معرفت او پوهېدنه شته په فردي لحاظ. اما په ټولنیز لحاظ یو خاص ډول شعور او یو خاص ډول پوهېدنه په ټولنه کې شته چې دا د دې ټولو نه منځته راغلې ده، ولې مستقله ده، بېله ده، د دې ټولو نه منځته راغلې، د ټولو سره ګډه او مشترکه ده، د ټولو وګړو سره په یو ټولنه کې دي، اما ترې مستقله او بېله ده. دا یو بېل کوشش او بحث و چې امېل دورکېم کړی دی، او زما په نظر ډېر جالب بحث مطرح کړی دی د فردیت او د فردي او ټولنیز موضوع په رابطه، وضعیت په رابطه. یو وخت هم په دې هکله باندې پوښتنې درلودې چې ټولنه له افرادو جوړه ده که افراد ټولنه جوړوي. د امېل دورکېم په بحث کې یو څه حده پورې روښانه شوې ده، اګوستکون بحث کې نه و روښانه، په دې دلیل چې د ټولنپېژندنې پیل و او هغه د افرادو نه تېرېده، په یاد مو دي که نه، هغه افرادو نه تېرېده او کورنۍ تر ټولو وړکی واحد ورته ښکارېده. اصلي واحد د ټولنپېژندنې کورنۍ وه، یعنې مجموعه د افرادو، نه یو فرد، مجموعه د وګړو چې یو کورنۍ ترې جوړېږي. درېیم، نوی ټولنیز نظم. همیشه په ټولنه کې ټولنیز نظم موجود دی او ټولنه خپل ځانګړی نظم لري. د هماغې نظم له مخې ټول وګړي لارې ته برابروي یا جهت ورته ورکوي چې څنګه چلند وکړي تر څو ټولنه سره برابر شي. موږ د خپلې ټولنې مثالونه که وغواړو ووایو، تاسو پرته له دې چې اعتقادي او مذهبي یا دیني قضاوت وکئ یا عاطفي قضاوت وکئ، د فرخندې په رابطه کولی شئ ووایئ چې دې د ټولنې له وجدان سره ټکر وکړ، ځکه خو ټولنې ورته غبرګون وښود. دې د ټولې ټولنې هغه مجموعې باورونو سره ټکر وکړ. فردي لحاظه کېدای شي قضیه بېله وي، کېدای شي داسې وي نه بیخي، اما په ټولنیز لحاظ هم داسې ده. په دې خاطر چې یو قالب جوړ سو، یو فورم جوړ سو، اکثرا د یو تعداد زیات کسان چې ښه شعور لري، تحصیل کرده دي، هوښیار خلک دي، په دې قالب کې چې واقع سول یو ډول پوهه یې درلوده. ټولو فکر کوو چې دا باید ووهل شي، ټولو یو ډول فکر کوو. کله چې دې قالب نه وویستل شول محکمه کې چې پوښتنه ترې کوله، ما اشتباه کړې ده، دا کار خو صحیح نه دی. کله چې یو کس ویل نه پرېږدم، تاسو ولیده که نه، وایي چې کله دا ویډیو بېرته ګورم زه ژاړم، ما ته ژړا راځي، زه نشم ځان ټینګولی، ما ولې داسې وکړل؟ څه تفاوت دی؟ ټولنیز بحث دا وایي چې تاسو ځینې قالبونه کې واقع کېږئ چې په ځان نه پوهېږئ. ټولنې قالب دی هغه، ټول یې کوي، تاسو هم کوئ. فکر کوئ چې ټول خلک چې دا چلند کوي دا سم دی، او له فردي لحاظه کېدای شي دا سم نه وي، او دقیق همداسې ده. بناً افراد د ټولنې په واسطه او د ټولنیز نظم په واسطه جهت اخلي، چې کومه خواته لاړ شي، څنګه خپل مسیر طی کړي، څنګه بریالی شي، څنګه په مخ لاړ شي، څنګه خپل عمر تیر کړي او کوم کارونه ټولنې لپاره وکړي.
موږ تاسې هر یو د خپل ژوند د راتلونکي په رابطه په همدې ټولنه کې تصورات لرو، ارمانونه لرو. هر یو وایو چې زه باید مثلا خپل د کرکټر او خپل د شخصیت او د خپل د غوښتنو دغو همغه چوکاټ هم جوړ کړی دی، طرح هم جوړه کړې ده، د هغې تر پایه پورې ورسوم ځان. اما دا ټولنه درته درکوي همدغه چې په دې ټولنه کې تر ټولو مطلوب شیان څه شی دي چې تاسو یې وغواړئ. څه شی دي تر ټولو مطلوب شیان؟ هغه درته دا ټولنه تعینوي، چوکاټونه دې ورکوي درته چې افراد دغو ته ورسیږي. هر یو فرد د خپل ځان لپاره کوشش کوي چې دغه اهدافو ته ورسیږي. هغه اهداف ټولنه درته تعریفوي. د یو بل د ورسېدو لارې هم همداسې، تاسو خپل اهدافو ته د کومو لارو رسېږئ. خو موږ تاسې مجموعاً داسې فکر کړی دی، کیدای شي اوس دا د نړیوالو افکارو نه هم متاثر وي، ولې په خپل ټولنه کې مربوط. موږ تاسو ټولو داسې فکر کړی دی چې دې ټولنه کې غواړو اوس د ښه معنا زه نه پوهېږم څه شی دی، ښه انسانان واوسو، په دې ټولنه کې بریالي انسانان واوسو. د بریالي معنا هم عجیب عجیب شیان دي کېدلی شي واوسي. په دې ټولنه کې برلاسي انسانان واوسو، یا قدرتمند یا سرمایه‌دار یا منزلت لرونکي. دا دوه درې شیان ډېر غوښتونکي دي. دا په دې ټولنه کې چې ترلاسه کېږي، تاسو باید کوم مجراګانې واخلئ. تاسو باید مکتب ته لاړ شئ، تاسو باید پوهنتون ته لاړ شئ، تاسو باید اداره کې کار وکړئ، تاسو باید ماموریت وکړئ، تاسو باید بیا وروسته امریت وکړئ، تاسو باید مثلا معاونیت وکړئ. ورو ورو تاسو ځئ مثلا هغې سلسلې ته چې وروسته کې ورته رسېږئ. د دې ټولنې نظم تعینوي، د همدې ټولنې نظم دا شیان تعینوي درته. او د همدې ټولنې د نظم سره سم هر یو وګړی هدایت اخلي ټولنې نه او په هغه مسیر کې ورځي. دا ممکن د قانون په نامه، د اداري اجراعاتو په نامه، د عرف په نامه، د اصولو په نامه، د رواج په نامه، د عقل په نامه کېدلی شي. عقل ټولنیز شی دی، ټولنیز دی. فقط د هرې ټولنې کسان ته خپل کچې پورې هوښیار دي. د خپله فکر وکړو چې ولا زه خو زما عقل د ټولنې ټولو کسانو نه زیات دی، زه ډېر ښه پوهېږم چې څنګه په مخ لاړ شم، همدا هم ټولنیز دی. ځکه ټولنه درته وایي او تاسو د دغه ټولنې په رابطه خپل عقل زیات ګڼئ او معیارونه او مسیرونه یې دا ټولنه ټاکي. اسانه روش که تاسو انتخابولی شئ، ځان ډېر هوښیار مه ګڼئ. صحیح دی؟ که تاسو مثلا په دې ټولنه کې ډېر اسانه روش انتخابولی شئ او ځان ورسره ډېر هوښیار ګڼئ، دا په دې دلیل دی چې یو تعداد زیات دي چې تاسو که درته ذهنیت نه لري چې په دغه ډېرو لارو کې سخته لارې انتخابوئ ځان ته د ورسېدو د هدف، که نه اسانه لارې نشئ انتخابولی. په دې خاطر تاسو مثلا کېدلی شي ځان ته ډېر مثلا ډېر فعال ذهنا یا ډېر هوښیار ووایي. په هر حال دا فیصلې، دا قضاوتونه او د دغې کچې بحثونه معمولا په ټولنپوهنه پورې او ټولنپېژندنه پورې مربوط دي. دا د دریم مضمون دی د امېل دورکېم په باندې تمرکز کړی او کار یې کړی دی. زه کوشش کوم چې د ټولنپېژندنې موضوع څه ده؟ لکه څنګه چې تاسو په ډېرو علومو کې لرئ، هر علم خپله موضوع لري که نه؟ یعنې هر علم په دې خاطر چې باید علم پاتې شي، په یو محور باندې باید راوڅرخي، یو څه شی باید را برجسته کړي تر څو هغه ته علم وویل شي او مستقل شي. همداسې انساني علوم ټول خپله موضوع لري. د سیاسي علومو موضوع څه ده؟ قدرت، واک ته رسېدل، تر ټولو زیات قدرت پیدا کول، نفوذ، تأثیر. همدغه مفاهیم، همدغه شیان دي چې د سیاسي علومو موضوع یې جوړه کړې ده. د ټولنیز علومو یا د اجتماعي علومو د مشخصا د جامعه شناسۍ موضوع امېل دورکېم تر اګوستکون ته ډېره مشخص او ځانګړې تعریف کړه. ده وویل، ډېر دقیق وویل، ده وویل چې ټولنپېژندنه له ټولنیز واقعیته بحث کوي. یوه سوژه، یو مضمون، یو مفهوم، یوه پدیده په ټولنه کې موجوده ده، د ټولنې په فضا کې، چې هغه نه ده مطالعه شوې تر اوسه، د ټولنیز واقعیت په نامه هغه نه ده مطالعه شوې. د دغې مطالعې علم چې دی ټولنپېژندنه ده. ټولنپېژندنه د واقعیتونو بحث کوي، د ټولنیزو واقعیتونو چې په ټولنه کې موجود دي. دا ډېر دقیقه کلمه ده، ټولنیز واقعیت. د ده یو د قواعدو بحث کې هم همدغه اصلي مضمون دی. ښه، ټولنیز واقعیت څه دی؟ ټولنیز واقعیت د انساني چلند یو شکل دی، یوه بڼه ده چې دوه خاصیته لري. یو الزامي دی، حتمي دی، یو بهرنی دی، زموږ د وجود نه بهر دی. یعنې ټولنیز واقعیت هغه چوکاټونو، قالبونو، هغه شکلونو، د اعمالو ډولونو ته ویل کېږي چې موږ هم مجبور یو ترسره یې کړو، الزام دی زموږ، او هم زموږ په وجود کې نشته دي چې هغه ته تغییر ورکړو، د باندې دي.
تاسو چې د نور سره واقع کېږئ ناګزیر یاستئ چې هماغه ډول چلند وکړئ چې تاسو پېژنئ او بلد یې ورسره تاسو منلی دی. مثلا دا ټولنیز واقعیت دی. کېدلی شي دا ټولنیز واقعیت یا ثابت اوسي یا ناثابت، بدل شي، نوی شي، ولې همیشه موجود دی. تاسو یو بل سره مخ کېږئ ستړي مه شي کوئ. له کومه شوي دي دا؟ پرته مثلا له اخلاقي و مذهبي و فطري و له دغه بحثونو کې را دې خوښوي، عاطفي بحثونو چې موږ یو بل راته ګران دی په دې خاطر ستړي مه شي کوو، په دې خاطر چې مثلا سنت دی په دې خاطر ستړي مه شي کوو. دا نور روایتونه دي، مذهبي دی مثلا، اخلاق دی مثلا، نور. ټولنیز بحث کې باندې وکئ تاسو قالب کې واقع یاستئ. کله چې دوه انسانان 2-3 ورځې وروسته چې پېژني یو بل سره بیا وګوري باید ستړي مه شي وکړي، باید ستړي مه شي وکړي. ستړي مه شي ځان ته یو قالب لري، یو فورم لري د ټولنیز واقعیت په صفت چې موجود دی په ټولنه کې. که تاسو یې ونه کوئ مواجه کېږئ ټولنې سره. فکر هم دی؟ یعنې الزام یې په همدې ځای کې ده. تاسو چې مخ کېږئ خامخا دا کار کوئ په یو ډول نه په یو ډول. کېدلی شي داسې وکئ، کېدلی شي داسې وکئ، کېدلی شي سلام ووایئ، کېدلی شي داسې وکئ. هر ډول چلند چې وکئ تاسو خپل هغه ټولنیز پیغام انتقالوئ او له هغې پرته چاره نه لرئ. همداسې چاره نه لرئ، یعنې دا الزام دی. ټولنیز واقعیت الزاماً په هر یو باندې تطبیقېږي او هر یو یې عملي کوي په خپله. او دا د باندې دی، یعنې موجود دی د باندې په ټولنه کې. موږ چې پیدا کېږو دا موجود وي. موږ چې کله ټولنې ته راځو یا کورنۍ کې پیدا کېږو دا قالبونه موجود وي په ټولنه کې. موږ یې کوچنیوالي نه زده کوو، هغه په خپل ژوند کې تطبیقوو. پام مو سوی دی هغه مشرانو ته چې خپلو وړو ته وایي چې سلام وکړه زوی، ستړي مه شي وکړه که نه، خبرې وکړه. بیا رواني اړخه ځینې وایي چې دا جبر په زور تاسو کوئ بدتریږي، برعکس نتیجه اخلي ترې. له ټولنپېژندنیز بحثه تاسو داسې نتیجه اخلئ چې دا ټولنیز چلند دی، یو ټولنیز واقعیت دی چې باندې موجود دی. همداسې خدای پاماني، همداسې د معاملې شکلونه، همداسې مثلا قراردادونه، همداسې ورځنۍ چارې چې تاسو ترسره کوئ، موقفونه، ټول دغسې دي. ټولنیز واقعیت دی د انسان نه د باندې موجود دی او موږ باندې حتمي دی چې ترسره یې کړو او انجام یې کړو. که یې ونه کړو یو ډول نه یو ډول ځان مقصر احساسوو. فکر کوو چې ټولنې سره مو خیانت کړی، فکر کوو چې خپل وجدان سره مو خیانت کړی، فکر کوو قانون مو پایمال کړی، فکر کوو چې عرف او عنعنات مو پایمال کړي دي. همدغه د ټولنې فشار دی کله چې موږ باندې کوي، د همدې لارې دی موږ باندې مني او ترسره کوي را باندې، موږ یې ترسره کوو. د مخکینی مثال مې چې د فرخندې وویل عین قضیې تاسو هلته یو ټولنیز واقعیت دی، خلک پرې باندې باور لري، د انسانانو د وجود د باندې دی دا قالب، همدغه چلند د باندې دی او الزام لري که دوی هلته واقع شي او ترسره یې نه کړي. لکه فرخندې غوندې ځان ټولنې سره واقع کړی، مقابل کې ځان واقع کړی دی، مجبور دي ترسره یې کړي او فکر کوي چې ترسره کوي، فکر کوي چې ارامه کېږم، فکر کوي چې ما خپل مسؤلیت ترسره کړی. مثلا فکر کوي چې ما خپله دنده ټولنیزه دنده مې ترسره کړې ده، یا وجدان مې ورسره ارامه کېږي، یا مثلا قانون هم داسې وایي، یا مثلا زمونږ عرف او عنعنات هم داسې وایي. که نه د افغانانو چای ورکول چې دي، که نه د افغانانو چای ورکول عین هم دا یو چلند دی، یو ټولنیز واقعیت دی. څوک ترې سترګې نشي پټولی. ډېر هوښیار او مثلا ډېر روښانه کسان چې مثلا په بل سبک کې هم ژوند کوي قایل دي چې دا د افغانانو رسم دی. له دې تاسو سره اړونه نشئ کولی. هم الزام لري چې باید ومنل سي، هم بهرنی دی، تاسو پکې لاسوهنه نشئ کولی چې تغییر پکې ورکړئ. د انسان د وجود نه د باندې دی، موږ چې پیدا شوي یو دغسې دی. صحیح دی؟ کېدلی شي ثابت اوسي یا ناثابت اوسي، یو وخت بدل شي بل څه باندې، اما دا د یو واقعیت په صفت موجود دی. واقعیت څنګه منځته راځي؟ امېل دورکېم وایي چې واقعیت د انسانانو په تعامل کې منځته راځي. موږ چې یو بل سره چلند کوو، لکه څنګه چې ټولنې نه برخه اخلو، لکه څنګه چې ټولنې سره په تعامل کې خپله دنده ترسره کوو، یو څه برخه هم ور اضافه کوو همیشه. یعنې تایید. تاسو چې هر وارې د ټولنیز عمل ترسره کوئ، همدغه عمل تاییدوئ که نه چې دوام پیدا کړي. تاسو څوک ګوري، ستاسو محیط کې چې څوک دي یا چا سره چې دا عمل ترسره کوئ، کومې ډلې سره یا کوم شخص سره، په دغه صورت کې تاسو دغه ټولنیز عمل یا دغه فورم یا دغه واقعیت تایید کړی دی او په همدې توګه پاتې کېږي په ټولنه کې. ټولنه وایي موږ منځته راوړې ده، ولې زموږ د واکه وتلې، موږ منځته راوړه، انسانانو منځته راوړه، افرادو منځته راوړه ټولنه، ولې جوړه شوه خپلواکه او مستقله د باندې او موږ نشو کولی پکې په ټولنه کې دغه وګړي ټول تقسیمیږي د رد او تایید. ډېر کسان یې تاییدوي، یو شمېر کسان یې ردوي، مثلا نه یې ترسره کوي، نقد لري، نیوکه لري، دا صحیح نه دی، داسې دی، دا صحیح نه دی، داسې باید وسي. اما په دې خاطر چې هغوی حد اقل دي یا په دې خاطر چې هغوی عرف سره ځان مواجه کوي، ترد کېږي، لرې غورځېږي، نتیجه ترې نه اخلي.
یو عمر یو څوک مثلا یو عمر راځي درېږي منفي دریځ اخر کې وایي چې ونه شوه منفي افکار او منفي نتیجه زړه خوراک ټول. ولې مثلا مثبت چې واقع شوی هغه شخصیت هم منل کېږي، مثلا موفق هم ګڼل کېږي، مطرح شوی هم وي، پلویان لارویان هم لري. مثلا د وضعیت سره هر نسل ټولنې ته یو څه برخه د تایید له لارې ورکوي او هغه د باندې واقع کېږي او پاتې کېږي. واقعیتونه په همدې توګه منځته راځي. هر یو وګړی هم دا کار کوي. په نورو منل کېږي دغه چې مونږ یې تاییدوو، هر وار خپل عمل له لارې نه تاییدوو، دا په نورو د مونږ وروسته چې راځي یا په همدغه جریان کې چې د مونږ نه وروسته تعقیبوي دا چلند په همدغه بڼه تعقیبوي بیا، ځکه همدغه بڼه باندې چې مونږ ترسره کړ تایید هم کړ. هر یو کس تاسو فکر وکړئ یو عمل په یوې ټولنه کې 10 میلیونه کسان تاییدوي. 10 میلیونه کسان چې یو عمل تایید کړي خو قالب ته نه جوړ دی. قانون تاسو څه ته وایي؟ نو قانون خو هغه دی چې 2.5 کسانو تایید کړی دی. همداسې کېږي. خو 10 میلیونه کسان چې یو ډول چلند وکړي عرف جوړېږي ترې که نه، قانون جوړېږي ترې که نه، اصل ترې جوړېږي. نور د هغې نه په خلاف څوک عمل نشي کولی. بل تحلیل ترې دا دی چې د دورکېم وراخواته چې د ځینو انسانانو یا هغه ټول انسانانو چې په دې چلند کې ونډه اخیستې او ترسره کړی دی، په دې ټولو کې د ټولو انسانانو د عقل قدرت پروت دی. نه نقدولی شي، نه سوال اندرول شي، یا لږ ته لږ په عقل خبرې کولی شي ولې عملا یې نشي ردولی. قدرت پیدا کوي، خپل ابهت پیدا کوي او په ټولنه باندې حاکم دی. موږ بعضې وخت د ځینو شیانو نه ډارېږو، کیدلی شي ونه شو تشخیصولی چې شي نه ډارېږو. رواني مثلا نه، ټولنیز ښیم وی نشو تشخیصولی چې شي نه ډارېږو. اما که یې وغواړو چې په کلماتو کې ووایو راګرځي د قانون ماتولو پورې، راګرځي عرف پورې، راګرځي د نورو نارضایتۍ پورې، وواله خلک داسې فکر کوي بیا دې پورې راګرځي. یعنې بیرته ټولنیزې قاعدې ته تاسو راځئ. په دې خاطر چې ټولنې نه ترد کېږو، په دې خاطر احتیاط کوو، په دې خاطر ډارېږو، په دې خاطر محتاط یو او منظم چلند کوو. ښه، د اوس دپاره به وقفه واخلو، 15 دقیقې وروسته به پات ته ادامه ورکړو. ډېر تشکر. ځل بیا سلام، ستړي مسئ. د بحث په ادامه کې یو د امېل دورکېم له نظره مو د واقعیت په هکله، ټولنیز واقعیت په هکله خبرې وکړې. وم ویل ټولنیز واقعیت هغه ثابت یا ناثابت د انسان نه د باندې الزام لرونکی د چلند فرمول یا قالب دی چې موږ که وغواړو ټولنیز چلند ترسره کوو په هماغه قالبونو کې ترسره کوو، هماغه باید مطالعه شي. ټولنیز واقعیت د ټولنپېژندنې موضوع ده. همیشه ټولنپېژندنه که وغواړي ټولنپېژندنیز بحث څوک مطرح کړي باید د ټولنیز واقعیت په رابطه یې مطرح کړي. ټولنیز واقعیت هماغه ده چې حتمي ټول عملي کوي، د انسانانو د باندې موجود دی او د عمل څرنګوالی دی، د عمل څرنګوالی، د چلند څرنګوالی موږ ته تعینوي او راکوي. اوس امېل دورکېم د ټولنو په رابطه باندې یو نظر لري. دی د صنعتي بدلون د مطالعې وروسته دې باور ته ورسېد چې ټولنې دوه ډوله دي. له دې وړاندې هم ځینو پوهانو لکه ټولنیز لکه ځینو نورو ټولنه ویشلې وه. مثلا موږ هم په ابتدایي ډول سره پرته له دې چې دا بحثونه ولولو د ټولنو په رابطه فکر کوو، د ټولنې په مرحلو په رابطه فکرونه لرو. مثلا اوریدلی مو ډېر زیات دي چې سنتي ټولنه، نوې ټولنه، مدرنه ټولنه، مثلا ښاري ټولنه، مثلا دا ویشي. دی یوه علمي او ځانګړې ویشه لري، بیخي خپل ده پورې مربوطه، د امېل دورکېم په نظریاتو پورې مربوطه. د یوې ټولنې د ده د مطالعې له مخې ویشل کېږي په 2 ډولونو. دا د ټولنو ډولونه د دوی داخلي کیفیت، وضعیت او تاریخي مسیر پورې ارتباط لري. چې څنګه یوه ټولنه مسیر وهي، څنګه خپل مراحل طی کوي او کوم ځای کې تاریخي مرحله کې ده، داخلي کیفیت او وضعیت څرنګه دی، د وګړو روابط څنګه دي پکې، واقعیت پکې څرنګه تشخیص کېږي او په مخ وړل کېږي یا الزاما تطبیقېږي. دغو ته په کتو سره یا ټولنیز نظم ته په کتو سره چې په یو ټولنه کې دننه حاکم دي، موږ 2 ډوله ټولنې تشخیصوو.
یو ډول ټولنه ده میکانیکي ټولنه. میکانیکي ټولنه د دورکېم له نظره هغه ټولنه ده چې د یووالي او مشابهتونو په سر د ټولنې وګړي او غړي د یووالي او مشابهتونو په سر یو بل سره تړل شوي دي. ټول په دې خاطر یو بل سره په یوې ټولنه کې د ګډ ژوند قانع دي او ذهنیت لري او یو اړیکې لري سره چې ورته دي یو بل ته ورته دي. د تفاوت او ورتهوالي عنصر ته مو پام سوی کله په ډېرو شیانو کې دا مطرح دی. تاسو چې کله ډلبندۍ کوئ د اشیاو د ورتهوالي له مخې ډلبندۍ کوئ، کله بیا د توپیرونو له مخې ډلبندۍ کوئ. دا ډله له دې سره توپیر لري تر څو د پېژندنې وړ وګرځي، یا برعکس دا او دا ورته دي. تاسو په رابطه قضاوت وکړ ډلبندۍ یې کړه ځکه ورته دي یو بل ته. دا مې ډېر سطحي وویل. د ټولنپېژندنې په رابطه امېل دورکېم دقیقا همدغه مورد وړاندې کوي. وایي هرې ټولنه کې چې ټولنیز هویت، ماهیت، افکار او شعور هر څومره ډېر وګړي ځان کې شامل کړي وي او دا وګړي ټول انسجام ولري یو بل سره، ټول یوه تخته جوړ سوي وي ترېنه، دا یو دانه یو کل یې منځته راوړی وي، دا ټولنه میکانیکي ټولنه ده، په ورتهوالي باندې جوړه شوې ده. افراد یو بل ته ورته دي، افراد یو ډول چلند کوي، هر یو کس امتداد کې د بل د چلندونو واقع دی. مثلا یو کس په سنتي ټولنه کې تاسو لیدلی دي که نه، یو کس هم د خپل د کور نجار دی، هم د خپل د کور ګلکار دی، هم د خپل د کور مثلا رنګمال دی. دغه کارونه چې په ټولنه کې مطرح دي د ټول په سنتي ټولنه کې خپله همغه کس کوي چې دا ځان ته جوړوي او فکر کوي چې دا کمال دی. کله کله لاینونو کې ملاس وي همداسې کله کله برقونه جوړوي. حتی په هغه مسلکونو او کارونو کې چې په نوې نړۍ کې د مسلک صفت پېژندل شوي دي، په هغو کې هم د سنتي ټولنې افکار یا میکانیکي ارتباط کې څوک واقع دی، هغه فکر کوي چې که زه خپله وکم او د ټولو چلندونو په امتداد کې واقع اوسم، ټولې زما مخې ته وي او ټولې ترسره کړم، دا زما کمال دی. نه، د ده له نظره یو بېل نظم منځته راوړي. که څوک ټول کارونه خپله کوي د نورو سره اړیکې کمیږي نه. تاسو رنګمال ته ضرورت نه لرئ، مثلا ډریور ته ضرورت نه لرئ، مثلا نجار ته ضرورت نه لرئ. یعنې څه دا خو اړیکې ټولو پرېږ شوي که نه، دا خو اجتماعي بحث دی. دا خو د مجبوریت په اساس کېږي. صحیح دی، خو جبر حاکم دی، صحیح دی که نه. مثلا په بل ټولنه کې دا جبر بې بل ډول دی، دا اوس وایي که نه. ارګانیکي ټولنه کې ورغ دی بیا هلته مثلا هر یو کس یو کاره دی، په دې خاطر ټولنه کې منل شوی دی، ټولنه ورسره داسې منځته راغلی. دې ته مو پام کړی دی؟ هغلته هم جبر حاکم دی. هر یو کس د ټولنې یو ضرورت تشخیصوي، د هغه ضرورت متخصص ځان نه جوړوي، په ټولنه کې محترم دی، یو کس دی د ټولنې او ځانګړی کس دی. دلته چې دي ټول ورته الګو لري، ټول یو ډول هغه لري، موډ لري، ټول یو ډول فرم لري، ټول یو ډول قالب لري، ټول یو ډول چلند کوي، فکر کوي چې یو ډول واوسو، ټول د یو ټولنې خلک یو، بریالي خلک یو، ښه خلک یو. دا میکانیکي ټولنه ده. دی وایي میکانیکي ټولنه کې هغه څه چې ډېر مهم اساس دی د وګړو ورتهوالی دی، د وینې نسب دی، وینه د وینې په اساس ټول تړلي دي، خپلوۍ په اساس ټول تړلي دي. تاسو ګورئ په خپلوۍ کې یو کس دی، اصلا په خپلوۍ کې ډېر کسان نشته، دی یو کس دی، یو کس وینه ده ویشل شوی ده په نورو کې، ځکه خو ټول تړل شوي دي یو بل پورې. حساب د یو بل منځ کې بیا نشته په یو خاص معنا که نه. ټول ځان یو ګڼي، فکر مو شوی دی، یو ګڼي ځان. یو مثلا د یوې قبیلې یو کس ته که څوک څه ووایي داسې معنا ورکوي لکه ټولې قبیلې دی چې ویلی. په دې خاطر د ټول ورته دي یو بل ته که نه، یو دي ټول، یو انسجام یې منځته راوړی دی. دا کېږي میکانیکي ټولنه. دقیقا موږ د دې په مقابل کې ارګانیکي ټولنه لرو. د ده له نظره ارګانیکي ټولنه هر یو کس دې ټولنه کې خپل خپل مسؤل دی. هر یو کس د ټولنې د ضرورت د مخې په یو داسې ځای کې واقع دی، ولاړ دی چې یو ضرورت رفع کوي، ځانګړی شخصیت دی د ټولنې، یو منل شوی شخص دی. او په دې خاطر دې ټولنې کې منل شوی د ټولنې یو مهم غړی دی چې تفاوت لري له نورو سره، نه چې ورتهوالی، تفاوت لري. دی غواړي ووایي چې زه ټولنې ته دغه کار کوم، په دې خاطر د دغه کار په اندازه مې زه ټولنه کې مهم یم. نه میکانیکي ټولنه غوندې چې ټول یو کار کولی شي او ټول یو ډول کار کوي. وده مثلا تاسو پرمختګ په هغې ټولنه کې مو وګورئ، په دې ټولنه کې تصور یې وکړئ که قدرت، سیاسي قدرت په میکانیکي ټولنه کې یو کس ته تصور کوي، څوک چې مقرریږي په اطرافو کې، خپله کورنۍ یې ده ټوله. فهم دی؟ ځکه چې تر ټولو مهم با اعتباره خلک یا د اعتماد وړ خلک یا حلقه جوړونکي خلک چې نږدې دي ورته، هماغه کسان دي چې په وینې کې ورسره شریک دي. اعتماد په همدې رابطه کېږي، درد یې حس کېږي یو بل سره، مثلا
همدردي یو بل سره لري، روابط ډېر ټینګ دي، هر کله ګوري، ټینګار دی، یو ځانګړي مناسبات دي چې منځ کې حاکم دي. اما که مثلا تاسو ارګانیکي ټولنه کې قدرت وویشئ، دلته د استعداد او د لیاقت په سر باندې خبره ده. هر څوک چې ټولنې ته ډېر ښه رول لوبولی شي هماغه مخکې راځي. هر څوک چې د اکثریت ټولنه یې بیرته تایید کړي چې دا کس زموږ دغه ضرورت ښه رفع کولی شي، یعنې ټولنه یې بیرته وغواړي یو کس ته ښه ځای ورکړي په ټولنه کې، او دا د تفاوت په اساس کېږي. دی که ټولو ته ورته وي ولې بل بیا نه راخلي؟ دا په دې خاطر په ټولنه کې منل کېږي دا یو کس مثلا یو فرد چې توپیر لري له نورو سره، او دا ټولنه یو نوي اړخ کې یو نوي کرکټر او یوې نوې بېلګې ته اړتیا لري. دا یو ډېره ځانګړې ویشه ده، زه فکر کوم یو ډېره ځانګړې. دا د دې له نظره مدرنې ټولنې دي. نوې ټولنې په نوې دنیا کې ټولنې د لیاقت په اساس ولاړې دي، د په حساب په حسب باندې ولاړې، نه په نسب باندې، حساب په مخ باندې ولاړې دي. څوک څومره ښه رول لوبولی شي په دې باندې ولاړې دي. په دې پورې نه دي چې ته د چا زوی یې یا د کوم ټبر نه یې. متوجه یاست؟ دا ډول ویشه فکر کوو چې اروپایي ویشه ده. زما په نظر دا اروپایي ویشه ده. شرقي ټولنه کې په دغه معنا کېدلی شي تمثیل نشي. مونږ کېدلی شي دلته نورې بیلګې ولرو چې هغه بیلګې یو ځانګړی فورم ایجادوي او سړی نشي کولی په هماغه اروپایي فورمول کې دا ټولنې ډلبندۍ کړي. البته وبسي یو مفهومي کار به وشي ورسره، اما مکمل عملي کار نه کېږي ورسره. مونږ په قومي جوړښتونو کې هم واقع یو که نه، مذهبي جوړښتونو کې هم واقع یاستو. مونږ مذهب په یو حلقه کې راټولوي، قومیت مو بل حلقه کې راټولوي، بیا لیاقت مو بل حلقه کې راټولوي، بیا نسلي وضعیت مو بل حلقه کې راټولوي، نسلي تفاوتونه لري یو بل سره. بناء دا ویشه د 19مې پیړۍ او د 20مې پیړۍ د اولو کلونو ویشه ده، ولې د امېل دورکېم د ټولنپېژندنیزو بحثونو ډېر ځانګړی او اساسي بحث او طرحه ده. ښه، دا تر اوسه پورې موږ د امېل دورکېم په هکله باندې کلیات وویل یو څه، او زه هیله من یم چې یو ځانګړی تصویر مو ته ایجاد کړی وي چې دی څوک دی او کوم رقم خبرې غواړي وکړي. په ادامه کې چې د وروستۍ برخه ده د دوه موضوعات چې لنډ لنډ پرې باندې بحث کوو. یو د معرفت پوهنې یا معرفت پېژندنې موضوع ده د امېل دورکېم د نظریې په قالب کې او په چوکاټ کې، او وروسته د کارکړنې یا د اهدافو بحث دی. تقریبا ټولنپوهان ټول په دې باور دي چې علم د ټولنې نه د باندې یو شی نه دی. علم د ټولنې نه باندې یو شی نه دی. علم په ټولنه کې منځته راځي. یعنې که لږ ډېر شفاف او صاف ووایم، دا زموږ تاسې توافق دی چې یو څه ته علم ویلی دی. یو شی دی، یو پدیده ده، موږ ورته علم ویلی دی. هر څوک چې هغه ډېر لري هغه ته موږ عالم وایو. صحیح دی؟ پوهېدنه اجتماعي تجربه ده. جامعه شناسي کې یا ټولنپېژندنې کې ټول هم دا بحث دی. ټولنپوهنه وایي چې علم ټولنیز شی دی، تاسو نه آسماني دی او نه فطري او ډېر ذاتي او ځانګړی. علم ټولنه پورې مربوط دی، په اړیکو پورې مربوط دی، د خاصې ټولنې خاص تولید دی. هره ټولنه کولی شي په خپل تاریخي سیر کې یو مرحله کې یو شی د علم په نامه تولید کړي. حتی کېدلی شي دغه شیان چې موږ ورته علم وایو، دغه پدیدې چې په ټولنه کې دي موږ ورته علم وایو، که تاسو ډېر تمرکز پرې باندې وکړئ یا لږ تر لږه د ټولنپېژندنې له بحثه ور واوړئ، فلسفي او ذاتانګارانه بحث باندې وکړئ، کېدای شي ماهیت یې بیخي بل شی وي. شرق یو بل شي ته علم وایي، غرب یو بل شي ته علم وایي، یوه ټولنه یو شي ته علم وایي، بل ټولنه بل شي ته علم وایي. لکه مثلا د شعر او د هغه په هکله تاسو دا قصه لرئ. شرقي ټولنه کې شعر او شعریت یو بیخي ځانګړی هغه لري، هویت او ماهیت لري. د معرفت تر څنګ ولاړ دی. شعر علم دی که نه دی؟ مثلا په غربي ټولنه کې بیا بل ډول دی، یو بیل وضعیت لري، یو بیله موضوع لري. ښه، د ده د معرفت ټولنپېژندنه سره د خپلو نواقصو چې لري ډېره بنیادي هم ده. دی وایي چې که د انسانانو په رابطه تاسو ډېر تاریخ کې شاته لاړ شئ او فکر وکړئ چې دا لومړني د پوهېدنې لومړني شکلونه انسانانو څنګه پیدا کړل، چې د هغې نه موږ تشخیص کړو چې د افراد په ټولنه کې چې واقع دي او بل سره په اړیکه کې دي، دوی د یو پدیده د علم په نامه باندې په خپل منځو کې تولیدوي، منځ ته یې راوړي او نسل په نسل دوام ورته ورکوي، زیاتوي. تر نن ورځې پورې راغلی د کتابونو ترې ډک دي، کتابخانې دي، فرهنګ دی، مثلا لیکنې دي، ژبه ده، نقد ده او ډېرې نورې قصې ورسره زیاتې شوي دي. دی وایي تاریخ کې که بیرته لاړ شو، موږ اولین تصورات چې انسانانو درلودلي دي د زمان او د مکان تصورات دي، د وخت او د ځای. موږ د ځای په رابطه باندې یو تصور درلودی چې موږ کوم ځای کې یو.
یعنې بیا هم په دې پوهېدلي یو چې دا ځای چې موږ پکې یو له هغه ځای سره چې موږ پکې نه یو فرق لري. دا ځای چې موږ پکې یاستو له هغه ځای سره چې موږ پکې نه یو بېل دی. دغه لومړنۍ پوهېدنې دي چې انسان د خپل محیط په رابطه منځته راوړي دي. او بیا دا په دې خاطر اجتماعي کېږي دا په دې ډول چې دغه ځای کې چې موږ یاستو د دغه ځای نوم دغه شی دی، موږ پوه شوي یو چې دغه ځای موجود دی او له هغه بل ځایه بغیر دی، پرته له هغه بل ځایه دی. هغه بل ځای کوم کېدای شي انسانان همدغسې تصور د خپل ځای په رابطه ولري چې موږ چې کوم ځای کې یاستو مثلا دا فلانی ځای دی، بل ځای نه دی، ای ځای دی، بي ځای نه دی مثلا. دا لومړني تصورات دي چې انسان د خپل ځای د ځای په رابطه د مکان په رابطه لري. عین شی د زمان په رابطه. دی وایي مکان او زمان دواړه ټولنیز بحثونه دي او د ټولنې معرفتي حوزه کې مطرح کېږي د ټولنپېژندنې. مکان څه شی دی؟ زمان څه شی دی؟ وخت څه شی دی؟ موږ خو ویشلی دی د ثانیې نه نیولې تر دقیقې مثلا ساعت او قرارداد مو کړی چې 8 دقیقې چې تکرار شولې مثلا دې ته موږ 1 ساعت وایو. 8 ثانیې چې ټک 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 دا دې ته موږ 1 دقیقه وایو. مثلا بیا 4 ساعت چې موږ ته یو شپه یو ورځ وایو، رڼا چې ودې ته ورځ وایو، تیاره چې ودې ته شپه وایو. دا خو ټول قرارداد دی که نه؟ تاسو چې بیا کله د ځمکپوهنې او فضاپوهنې بحثونو ته ورشئ هېڅ قصه نشته. د لمر او ځمکه د یو بل سره تعامل لري، رابطه لري. کله چې یو څنګ ته کېږي موږ ورته شپه وایو، چې کله بل څنګ ته کېږي موږ ورته ورځ وایو. دا خو اوس روښانه شوي دي. مثلا 2000 کاله مخکې کېدای شي په دغه بڼه روښانه نه و. بناء دی وایي وخت څه شی دی؟ وخت د ټولنیز قرارداد له مخې یو ډول پوهېدنه ده. موږ خپل عمر ویشلی دی په دغه شیانو، په دغه مفاهیمو، په هفتو، په میاشتو، په کلونو. دا جمعه ده، دا شنبې ده مثلا، دا نوروز ده، نوی کال ده، اختر ده مثلا، دا روژه ده. په دغه مفاهیمو مناسبتونه ورکړي دي. بالاخره دې سره څه کوو؟ دې مناسبتونو سره ټولنیز تعاملات خپل جوړوو. همدغه ده اصلا. له دې وراخواته څه شی نه دي نور. امېل دورکېم وایي د انسان پوهېدنه او پېژندنه لومړی له زمان او مکان پوهېدنې نه پیل شوې ده او دغه ټوله پوهه چې نن ولاړه ده په مکان او زمان کې ولاړه ده. په خاصو ځایونو کې د ځایونو په رابطه، د هغه ځایونو د انسانانو په رابطه او په خاصو وختونو کې د وختونو په رابطه او بېلابېلو وختونو کې د تعامل په رابطه. مراسم، تاسو چې وایي مراسم، موږ مثلا مذهبي مراسم لرو، عرفي مراسم لرو، رواجونه. دا خو په یو وخت کې کېږي که نه؟ کارتونو کې لیکو چې مثلا جمعې ورځ 10 بجې. څه وخت کېږي؟ یو ټولنیزه رابطه، نور هېڅ شی نشته. یو ټولنیزه رابطه، ټولنه دوام کوي. فقط موږ فقط یو بل سره بیا یو ځل ګورو او زموږ په کتو کې یو ټولنیز واقعیت تجربه کېږي، ممکن کېږي. فقط دا د معرفت بحث دی. خاص فکري نظامونه د خاصو ټولنیزو نظامونو پورې مربوط دي. ټول انسانان په نړۍ کې چې موجود دي دغه ټول وګړي د ټولو ټولنو یو ډول فکر نه کوي. یو ډول فکر نه کوي، نه کې حتی 1000 ډوله فکر نه کوي، تر هغې هم لا زیات. دا چې موږ فکر څرنګه فکر کوو، همدغه پدیده، همدغه مسئله ټولنیزه مسئله ده. موږ ته ټولنه اجازه راکوي چې کوم شي ته فکر وکړو، څومره فکر وکړو، څرنګه فکر وکړو. روش یې مراته راکوي، امکان یې مراته راکوي او د هر یو د فکر کولو فرصت هم مساعدوي. تاسو کله پام کړی چې څه وخت کې سړی فکر کولی شي؟ وخت پورې خبره ده. کوم ځای کې سړی فکر کولی شي؟ ځای پورې خبره ده که نه؟ چا سره سړی فکر کولی شي؟ ځینې تعاملاتو کې فکر دواداره کېږي، ځینې تعاملاتو کې برعکس. صحیح دی؟ مونږ همیشه یعنی پوهه یا وینا، ژبه، د خبرې، دا په تقابل، په مقابل ارتباط کې منځته راځي. خپل په سر خصوص خبرې نه کوي که نه؟ پوهېدنه په روابطو کې ممکنه شوې ده. دا یې نتیجه ده. د امېل دورکېم د معرفت یا د پوهې جامعه شناسي دا ده چې پوهېدنه، لومړنۍ پوهېدنه د انسانانو د زمان او مکان نه پیل شوې ده او دا په اړیکو کې ممکنه ده. یعنې په ټولنیز ژوند کې پوهېدل ممکن دي. هېڅوک نشي کولی ټولنې نه ځان پرېږدي په ډېرو شیانو پوه شي. هر څومره چې ټولنې سره تاسو اړیکه لرئ، تصور مو او پوهېدنه مو، برداشت مو د ټولنې نه ممکن کېږي او زیاتېږي. کېدلی شي هغه څه ولرئ چې ټولنه ورته علم ووایي او زیاتې ولرئ، لا ښې ولرئ مثلا. دا د ټولنپېژندنې په رابطه، د معرفت ټولنپېژندنې. البته دا هم فقط مختصر وویل. د ټولنپېژندنې، د معرفت ټولنپېژندنې په رابطه نیوکې هم شته، بحثونه هم شته. مثلا د مکان او زمان تصور په رابطه فلسفي انتقادات او بحثونه هم شته. وروستۍ خبرې مو د امېل دورکېم د نظریې په رابطه کارکړنه ده.
نن په ټولنپېژندنه کې څو مکتبونه دي. یو مکتب ده په نوم د کارکړنپالنه. د دې مکتب او عمده خبره دا ده چې وګړي یو بل سره ځکه ارتباط لري چې یو بل ته ځینې کارونه کوي. هر یو پدیده چې په ټولنه کې موجوده ده، تاسو یې ګورئ چې ټولنه کې شته، دا د ټولنې لپاره کارکړنې لري. که دا کارکړنې ونه لري له منځه ځي. ډېر نور بنسټونه مخکې منځته راغلي وو، خپل وخت کې خپل کار کړی دی، په دې خاطر چې یو وخت یې کارکړنه نه درلوده له منځه تللي دي. اوس موږ ځینې بنسټونه لرو، کورنۍ مثلا، معارف مثلا، یا ښوونځی، بازار مثلا، یا پارک مثلا. دا هر یو د اوسنیو انسانانو چې په ټولنه کې موجود دي د دوی لپاره کارکړنې لري. که یې ونه لري نه پاتې کېږي. مثلا هغه شی چې په دې ټولنه کې اوس نشته کارکړنه نه لري، که یې کارکړنه درلودی پاتې کېدل. ډېر نور بنسټونه وو چې له منځه تللي دي. ولې هغه رقم ورزشونه نه رواج کېږي دلته چې په نورو ټولنو کې رواج دي؟ کارکړنه نه لري، مینوال نه لري، تاییدونکي نه لري، واقعیت منځته راوړونکي نه لري. لکه مخکې چې وویلې چې باید واقعیت ورسره منځته راشي، تاسو تایید کوئ. کرکټ ولې وده کوي دومره؟ تاییدیږي ټولنه کې که نه. همیشه تکرار ممکن دی په ټولنه کې. ټولې استقبال کوي، یعنې ټولنه ورته منتظره ده چې څنګه ترسره کېږي، تجربه کوي چې څنګه ترسره کېږي. هرې مرحلې سره یې ټولنه نوې تجربه کوي، خوند ترې اخلي او د دوام تضمین ترې اخلي، خپل دوام ورسره کوي. ویاړونه افتخارونه سر په سر کېږي، زیاتېږي هغو ته. بناً کارکړنه لري ټولنې لپاره. هره پدیده چې ډېره د ټولنې ډېرې اړتیاوې رفع کړي او ستونزې رفع کړي، هغه ډېره پاتې کېږي او ډېره محترمه کېږي. څه شی په ټولنه کې ډېر زیات مهم دي؟ هغه څه د ټولنې ډېر مهم کارکړنه ورته کولی شي ټولنې ته، او ډېرې مهمې اړتیا ته یې رسېدګي کولی شي. د ټولنې تر ټولو مهم ضرورت که کومه پدیده رفع کولی شي، هغه ډېره مهمه محترمه پدیده ده. هره پدیده چې کم د ټولنې لږ ضرورت رفع کولی شي، ډېره محترمه او ډېره ځانګړې نه ګڼل کېږي. دا درجات د مهم او نامهم، مثلا فضیلت او رذیلت، یا مثلا ډېر ارزښتناک او لږ ارزښتناک، په دې کې دي چې د ټولنې ډېر مهم ضرورتونه ورته رفع کوي، کارکړنه ورته لري ټولنې ته، یو نقش لري. په همدې خاطر مثلا د همدغې بحث نه په استفادې سره مثلا تاسو دا پوښتنه جالبه ده. د ټولنې شته واقعیتونه چې تاسو ګورئ، دا د ټولنې اړتیاو سره ارتباط لري که نه لري؟ دوی وایي زموږ د ډېرو، زه فکر کوم د ډېرو ټولنپېژندونکو اشتباه، یا د هغو کسانو نورو چې د نورو حوزو نه ټولنپېژندنې بحث کوي، اشتباه به په دې کې وي چې د دغو دواړو رابطه باندې نه پوهېږي چې کوم ټولنیز واقعیت په کومو شرایطو کې منځته راځي یا پاتې کېږي. موږ مثلا په خاصو شرایطو کې د خاص واقعیت غوښتونکي یو، یا د یو خاص واقعیت پلویتوب کوو په خاصو شرایطو کې. حال دا چې د دورکېم له نظره یو ډېر اساسي او باریک اصل دلته موجود دی، هغه دا دی چې شرایط او اړتیاوې همغسې باید د واقعیت لپاره تږي او عیارې او مناسبې وي چې دا واقعیت ورکې ژوند وشي کولی او ټولنه کې باقي پاتې شي. تاسو ګورئ مثلا په ټولنه کې یو څوک یو ناڅاپه شهرت بسي، یو ناڅاپه هغه کار چې کوي ډېر مهم کېږي، په څو لنډو میاشتو کې دومره مهم کېږي، دومره بحثونه پرې جوړېږي، دومره خبرې او تجارت او کار پرې روانېږي، تعجب کوئ. د ټولنې یو ډېر مهم او اساسي ضرورت ته تماس ورسره نیولی دی او شرایط ورته برابر وو. د واقعیت د منځته راتلو او د دوام او د شرایطو ترمنځ مثبته رابطه وه، ځکه خو دا واقعیت پاتې کېږي اوس په ټولنه کې او پاتې شو. ډېر نور شیان دي چې ناکامه کېږي، ځکه چې شرایط او هغه زمینه یې نه ده مساعده، ورته برابر نه دي، ورته دا واقعیت منځته نه شي راتللی. واقعیت د دغه تعاملاتو په نتیجه کې منځته راځي. او کارکړنه د هرې ټولنې د ټولنیزې پدیدې د شتون لامل کېږي. دوه ډوله تحلیل لرو موږ، یو تاریخي تحلیل دی، یو کارکړنیز تحلیل دی. یعنې تاسو چې هره ټولنیزه پدیده تحلیل کوئ او په هکله یې خبرې کوئ، د هغو د کارکړنو په هکله کیدای شي خبرې وکړئ. دا یو ډول تحلیل دی چې څه کار کوي د ټولنې ته، یا د یو جز په صفت د کل سره څه رابطه لري. که ټولنه کل وي، دا د یو جز په صفت د کل سره څه رابطه لري او څنګه خپل رابطه تعینوي او جوړوي او تعقیبوي. دا کارکړنیزه شننه ده یا تحلیل ده. برعکس تاریخي تحلیل دا دی چې یو پدیده تاسو ګورئ چې تاریخ کې څنګه راغلی ده چې اوسنۍ موضوع نیولې ده،
څنګه دې دریځ ته ورسېده دا پدیده. همدې لپاره تاسو مثلا د ځینو ټولنیزو پدیدو په رابطه تاریخي بحث وکئ، ګورئ چې بېلابېلو مسیرونو نه راغلې ده، نن دغه ځای کې ولاړه ده. امېل دورکېم وایي دا تاریخي تحلیل دی چې تاسو ګورئ چې یوه پدیده څنګه دا استعداد پیدا کوي یا دا توان او دا شرایط پیدا کوي چې دومره تاریخي مراحل طی کړي، نن دغه ځای کې واقع وي، د ټولنې اکثریت یې ومني، منل شوي، یا مثلا یو خاص تعامل ورسره منځته راغلی وي. موږ دا دوه ډوله تحلیلونه لرو. د کارکړنیز تحلیل هغه شکل او اساس د ټولنپېژندنې د یو مکتب اساس دی چې موږ درې مکتبه لرو، یو یې همدا دی چې دوام پیدا کوي. مثال دی وایي چې مثلا تاسو هغه وګورئ، جرمونه ټولنې ته کارکړنې لري. دا هغه څه دي چې امېل دورکېم ډېر ځانګړی او ناب جامع شناس پرې باندې منل شوی دی. دی مثلا د جرمونو طرفدار دی. طرفدار په دې معنی نه چې رایه ورکوي چې زر د جرمونه راواچ سي، برعکس په دې معنی چې ټولنې همیشه له ځانه سره جرایم لري او جرایم د ټولنې یوه برخه ده، کارکړنه لري، له منځه نه ځي. ښه څه کارکړنې لري؟ هر جرم د دې جرم له منځه وړونکي او د دې جرم نه نفرت کوونکي منظم ساتي، ژوندي ویښې ساتي او همغږي ساتي، انرژي متمرکز کوي ورته. تاسو تصور وکئ که مثلا هغه نه وي خطاکاري یا جرایم نه وي، د ټولنې هغه برخې یا هغه ډلې یا هغه بنسټونه چې د دې جرایمو په وړاندې منځته راغلي دي او تحرک ورسره ممکن سوی دی، هغه له منځه ځي. ټولنه په خوب ځي نوره، لکه یو پیردار چې ویښ پاتې کېږي، د ټولنې د ویښ پاتې کېدو او د رشد لپاره لکه یو کس چې ورزش کوي، تکلیف ورسره دی که نه؟ د تکلیف د یو جرم تمثیل دی، د یو رنځ نه دی. موږ انسانان رنځ ګڼو، رنځ په وجود کې خپل منو. دا رنځ ځان باندې منو تر څو مثلا یو بلې مرحلې ته ورسېږو. که دا رنځ او تکلیف ځان باندې په یو حالت کې ونه منو، وروستي بل حالت ته نسي ورسېدلی. بناء دا رنځ یو ځینې مثبت هغه لري، کارکردونه لري یا کارکړنې لري. اصلا دا مثبتې کارکړنې چې ډېرې مهمې او اساسي دي، ټولنه بیداره ساتي، ویښې ساتي، منسجمه ساتي، منظمه ساتي. یو ډېره جالبه جمله لري چې دلته نسته، هغه هم مې دراخیستې. هغه وایي چې جرایم همیشه د ټولنې بیداره او ویښ او هغه سم وجدانونه همغږي ساتي یو بل سره، چې دا کار دې ونه سي. ګورئ پام ورته کوو. یو وارې بیا مثلا 5-6 کلو کې یو جنایت وسي، بیا وایي چې دې برخې ته توجه وکړئ، اپډیټ یې کړئ، نوی یې کړئ، اساس یې کړئ، لګښت پرې باندې وکړئ، متوجه ورته واوسئ. هغه پدیده که نه وي، دوی نور ختمېږي. بناء غله مثلا ټولنه کې غلا همیشه شته، په یو ډول نه یو ډول شته. اړیکې مثلا په یو ډول نه په یو ډول شته، پټې اړیکې مې مقصد ده. یا نور جرایم چې په ټولنه کې موږ ګڼو، حتما یو ډول نه یو ډول سره شته ده. دا د ټولنې د وجود هغه ترخه برخه ده او د دوام برخه ده. همدې سره دوام کوي ټولنه، لکه څنګه چې سمون سره دوام کوي، همداسې ناسمون سره دوام کوي. او دا د امېل دورکېم خدای بخیلي نظریاتو چې تاسو ته مې وړاندې کړل. تاسو ټولنه مننه. دا د جرم په رابطه د کارکړنې ځانګړی تحلیل د ده په هکله باندې مهم او ضروري دی. زه هیله لرم چې راتلونکو بحثونو کې چې موږ د امېل دورکېم د نظریاتو په رابطه لرو، داسې بیلګې کیدای شي زیاتې ولرو او ورته متوجه سو. د اوس لپاره تاسو ټولنه مننه کوم.